آیا رښتیا د اشرف غني په امر د ملي امنیت کارکوونکو له طالبانو سره کتلي دي؟ ولې یې له طالبانو سره کتلي دي؟ دا هر څه په دې ویډیو کې را سره وګورئ. ویډیو تر اخره در سره وګورئ. ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. ویل کېږي چې د ملي امنیت شورا یو پلاوی په پټه قطر ته تللی دی تر څو هلته له طالبانو سره له نږدې خبرې وګوري او خبرې ورسره وکړي. د اریانا ټلویزیون د یو راپور په وینا سیاسي شنونکی وحید مجده وایي چې دغه پلاوی د دولت استازیتوب نه بلکې یوازې د ولسمشر غني استازیتوب کوي چې د انس حقاني او نورو طالبانو د خوشي کولو په بدل کې به له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دغه پلاوی به له طالبانو وغواړي چې د چین په بیجینګ کې په غونډه کې دی یوازې د افغان حکومت له پلاوي سره په رسمي توګه خبرې وکړي. خو دغه سرچینې دا هم ویلي دي چې تر اوسه پورې د افغان حکومت له دغه پلاوي سره د طالبانو استازو خبرو ته نه دی حاضر شوي. خو بل لوري ته دا هم ویل شوي دي چې په قطر کې د ملي امنیت لیږل شوی پلاوی په دوحه کې د قطر هیواد له چارواکو سره د افغان سولې په تړاو لیدنې او کتنې کړې دي. همداراز پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي چې دی فکر نه کوي طالبان دي د زندانیانو د تبادلې په تړاو رسمي خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا او په قطر کې د طالب استازو په دغه تړاو څه نه دي ویلي. خو د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لوریو ترمنځ اړیکې شته دي. یادولو وړ ده چې تېره ورځ د ولسمشر غني دویم مرستیال سرور دانش دا یادونه کړې وه چې افغان حکومت د طالب د زندانیانو خوشي کولو ته چمتو دی. خو هغه شرط وړاندې کړی و چې د هر څه حل کیدای شي که چیرته طالبان اوربند وکړي او حکومت سره خبرو ته چمتو شي. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.